السلام علیکم ګران اردوونکو د اتوار په ورځ په 9 نومبر کال 2015 د پښتو ژبې د نامور ولسي شاعر تاج محمد مومن چې د تلینې کال پوره شو د ارواحات کلیزه چې د تورو میره کې د ارواحات په اجره کې ترسره شوه چې ورکې د تاج محمد مومن مرحوم د کتاب د پښتو ژبې ګیلې مخکتنه هم وشوه د دې دستوري تابع پښتو ادبي ثقافتي جرګې غله ډیر کړي وه د دستوري د ړومبي نشست مشري نامور ادیب څېړنکار او شاعر نورالامین یوسفزي وکړه په مشرانو میلمنو کې ښاغلی فرهاد غالب ترین غمګین مایار محمد حسین اختر محمد اقبال طلا محمد شباب او اجي اسلم خان شامل وو نو وړاندې کوو د دې ادبي دستوري په اړوند دا ریپورت داسې ده صاحب چې نن مونږه د لوی ولسي شاعر چاربیتي شاعر کیسه بړ شاعر تاج محمد مومن په خاوره ولاړ یو د هغه د کتاب مخکتنه وه د پښتو ژبې ګیلې او د هغه کال پوره شو نو دا زه دلته کې دی خیال ګل بای دي او د ملګرو راغوښتم نور ملګري هم راغلي وو او د هغه په یاد کې مونږ ناسته وکړه ډېره ښه غونډه وشوه نو دا شاعر څنګه شاعر او د فکر او د هغه نظر زاویه څنګه ونه زه د هغه یو دوه شعرونه تاسو سره شریکوم هغه وایي چې مرکز د زړه صفا د وسوسو ساته سنبال طلب کړه په دنیا کې همیشه رزق حلال غنی بشه بېشکه د برداشت د زغم په مال ګزار ته د غصې کړه مخامخ د صبر ډال کلم پاسه راواخله ترخ نه لرې کړه توفنګ پښتون به خوشحالیږي د خپل ځان په نام و ننګ خفه وي ځان و بل لره د بد عمل په رنګ نو دغه زمونږ استاد چې و دا یو پویه د معاشرې په نبض باندې ګوتې هم وې او زمونږ د ولسي صنف چاربیتې او د بدلې ډېر لوی شاعر و موږ ډېر خوش نصیبه یو چې بد نصیبه دا یو چې هغه نن نشته خو مرګ حق دی موږ ټول به مرو خوش نصیبه به دی یو چې موږ تاسو ټول د هغه په یاد کې چې کوم پروګرام دی او د هغه د کتاب مخکتنه هغې کې زه هم موجود یم او تاسو هم موجود زما نوم محمد اقبال دی د یاران کلم پښتو ادبي ټولنې لډن ډېری ملاکنډ ایجنسۍ سره مې تعلق دی او دې پروګرام نه راغلي وو چې حقیقت خبره د پروګرام هم ډېر ښکلی وو ډېر مزیدار او د داسې یو شخصیت دپاره وو د هغه کتاب او دغه کلیزه دواړه یو ځای وو نو ډېر خوند یې وکړو او موږ یې پکې ډېر عزت وکړو الله دې د دغه عزت بدله ټولو له ورکړي او د کمال خبره دا وه چې خپل بچي هم دومره نه وو لکه څونه چې شاګردان او دغه او هغو څونه په خلوص او په دغه باندې لګیا وو او دا پروګرام یې ډېر کامیاب کړو ډېر ښه پروګرام و د ښوو پروګرام و ډېر ښه مزیدار کم تماشایي چې وو هغه ځان له دومره په منظم او په دغه وو او کوم چې د دغه پروګرام واکدارانو هغې هم ډېر ښه په ښکلې طریقه باندې هر څه وکړل بسم الله الرحمن الرحیم محمد حسین اختر دا لندن ډیری دی ملاکنډ مونږ دلته راغلي وو تاج محمد صاحب و دا کلیزه هم وه دستوری هم وه د کتاب و هغه د استاد شاعر و د چاربیتو او ډېر ښه د قوم دپاره هر یو شی کړی و په چاربیته ماربیته کې بسم الله استاد تاج محمد خان و په هر چا و ډېر ګران بېسیاره یې چاربیتې ښه لیکلي وې د خوند و قام باندې ممن استاد و د ارپن مالیار و د چمن دیو داسې وطن چاربیته کې شپږ اویا قسمونه کړل بیان حیران یې کړو جیان اختر کوي دا کالو چاربیته کوي به حال سړی سره ایشال تر څو پورې شاعره په غزل به وایې شخوند و قام باندې ممن خو زه د هغه زامنو ته د هغه نسخو ته ډېر فرین ویم شاباسیه ورکوم چې
نن د هغې د مړینې د هغې د تلین یو کال پوره کېږي. په دې موقع باندې د رڼا پښتو ادبي ثقافتي جرګه هغه له ډېر د مردان ضلعې د دې یو جهان مننه چې مومن صاحب یې د هغې په بدني توګه موږ کې نشته او هغه یې ونازولو ویې قدرولو. انشاءالله چې تر څو پورې د قلم خاوندان وي دلته یو خبره وشو چې پښتو ژبې ته سرکاري سرپرستي دا خو یو خوب دی چې د ډېرې زمانې نه زموږ مشرانو هم لیدلی دی، موږ هم وینو، خو تعبیر یې ګران دی او مشکل دی چې موږ خپلو پروګرامونو ته هغه شان ترتیب ورکړی. ستاسو ډېره مننه. السلام علیکم. تاج محمد مومن صاحب له ډېر تلې راغلی یم او ډېره مې ترې زده کړه کړې ده، بلکې چې زه وړوکی وم هلک وم نو د دې د کیسو سره او د دې د چاربیتو سره زما غوږونه چې وو دا اشنا وو. دا زه به دا ووایم چې تاج محمد مومن صاحب چې و نو دا د ولسي د عوامي شاعرۍ خاص کر د ټپو چاربیتو کیسو که زه دا ووایم چې دا اخري شاعر نو دا به مبالغه نه وي. جدید شاعرۍ کې هم ډېر کار کړی دی او په عوامي ولسي شاعرۍ کې هم ډېر کار کړی دی او داسې چې ټول عمر به یادېږي. دا زمونږ د پښتونخوا د لر و بر د پښتو د شعر و ادب بهر د دې کومه غونډه چې شروع شوې د دې چې کوم دی زه ډېره راتلو مشرانو ادیبانو ډېره مننه کوم او زه چې د تاج محمد مومن صاحب مرحوم تاج محمد مومن صاحب زوی یم او د دې کومو راتلو چې کوم کسان هغه دي ادیبان شاعران د هغوی زه ډېره مننه کوم او د هغوی ډېر شکریه ادا کوم چې دومره موږ ته دومره حال احوال چې کوم دی موږ د هغې په مرثیې باندې کالي زمانې وخت تېر زما نوم خیالګل خیال دی. د مومن صاحب خصوصي شاګردانو کې یم. د رڼا پښتو ادبي جرګې دې وخت کې سرپرست یم چې دې نه مخکې مومن صاحب د دې سرپرست علاوه د الله پاک دې وبخښي د هغه په ګور د خدای پاک نور کړي او د هغه نه بعد دا چوکۍ ما سنبال کړه. نن د هغه د خوشحالۍ خبر دا ده چې د هغه لومړی کلیز هم ده خو د هغه د پښتو ژبې ګیلې کتاب چې کوم دی د هغې مخکتن هم ده. کوم ملګري چې راغلي دي د ډېر لرې ځایونو نه، د سوات نه، د صوابۍ نه، د پبو نه، زه د هغې ډېر مشکور یم، د هغې ډېر سرمند یم، هغې له په خیرالۍ یم او د هغې که زه هر څومره داسې الفاظ راسره نشته چې د هغې شکریه ادا کړم. نو زه د یو جهان مننه چې دلته تشریف راوړو موږ له درناوی راوبخلو. ډېره مهرباني. زه غمګین معیاري د پښتو ژبې یو ادنا طالب علم. یقینا چې تاج محمد مومن زمونږ د پښتو ادب هغه لوی شخصیت دی کوم چې موږ نه تېر کال په اوږد سفر باندې تللی دی. الله تعالی دې د هغه په ګور باندې نور کړي او د هغه قبر دې د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي. په دویم نشست کې یو مشاعره هم وشوه چې ورکې د لرې پرتو سیمو نه راغلو شاعرانو صاحبانو سره سره د خوږشا سیمو شاعرانو خپل کلامونه واورول چې ورکې ارواحات تاج محمد مومن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. همدې سره د رپورټ پای ته رسي. د الله پامان.